اټومي عادتونه درېیمه برخه. وخت خورا زیات ارزښت لري. د وخت څخه سمه ګټه اخیستنه جلا هنر او پلان غواړي. البته یوازې عادتونه هغه څه نه دي چې ستاسې په هویت اغیز کوي، خو د هغو د تکرارېدو له برکته معمولا ډیر ګټور او اړین هم دي. هغه تجربه چې تاسې په ژوند کې ترلاسه کوئ هغه به مو په خپل ذهن کې په تصویر اغیز کوي. خو دا ناشونې ده چې یوازې یو ځل د توپ په شوټولو سره نور ځان یو فوټبالست وبولئ، یا په ورقو لږ خط ولیکئ او ځان هنرمند وبولئ. کله چې دا کارونه تکراروئ نو شواهد او مدارک راټولیږي او ستاسې ذهني تصویر لږ لږ بدلیږي. معمولا هغه تجربې چې نه تکراریږي هغه بیا دوامداره نه دي، او همدا یعنې چې د انسان د عادتونو د هویت جوړولو تر ټولو لوی شواهد او مدارک تولیدوي. په دې توګه د عادتونو د جوړولو بهیر ستاسو د هویت د رامنځته کېدو په بهیر بدلیږي. دا یو تدریجي تکاملي بهیر دی. داسې نه ده چې تاسې اراده وکړئ او تصمیم ونیسئ او ژر په بشپړ ډول یو نوی انسان باندې بدل شئ. ذره ذره، ورځ په ورځ او عادت په عادت بدلیږي. تاسې تل د میکروسکوپي تکاملي بهیرونو د تیرولو او د یو نوي ځان جوړېدو په حال کې یاست. هر عادت د یو وړاندیز په شکل دی. وګورئ، ښایي دا هم رښتیا واوسي. که کوم کتاب مو لوستی وي نو ښایي یو کتاب دوسته انسان یاست. که کلب ته تللي نو ښایي داسې یو انسان به یې چې ورزش دې خوښیږي. که د ګیتار تمرین کوئ نو ښایي داسې یو انسان به یې چې موسیقي دې خوښیږي. ستاسې هر عمل لکه یو ځانګړی شخصیت ته رایه ورکول دي چې ستاسې غواړئ هغه ستاسې هویت واوسي. هر عمل په یوازې توګه ستاسې باورونه ختمولی نشي، خو کله چې رایې ډیرې شي نو ستاسې د نوي هویت مدارک هم ډیریږي. دا هم د دې حقیقت لپاره یو دلیل دی چې افراطي بدلونونو ته اړتیا نشته. واړه عادتونه هم یو شمېر معنا لرونکي بدلونونه رامنځته کولی شي، او دا کار د یو نوي هویت د مدارکو په ډیرېدو ترسره کوي. که بدلون معناداره وي نو ډیر لوی وي. دا ذاتي تضاد کوچني پرمختګونه دي. د دې ټولو عادتونو پر ځای یو ځای کولو سره تاسې کولی شئ چې ستاسې عادتونه ستاسې د هویت د بدلیدو په لارو در وګرځي. د ځان بدلولو تر ټولو اړینه لار د هغو کارونو بدلولو لار ده چې تاسې یې ترسره کوئ. هر ځل چې یوه پاڼه لیکل کوئ لیکوال یاست. هر ځل چې د وایلمون تمرین کوئ تاسې یو هنرمند یاست. هر ځل چې ورزش کوئ تاسې یو ورزشکار یاست. هر ځل چې خپلو کارونو ته روحیه ورکوئ تاسو یو رهبر یاست. هر عادت نه یوازې دا چې نتیجه بښونکی دی، بلکې تاسو ته ډیر مهم څه در زده کوي. دا چې پر ځان باور ولرئ نو تاسو لږ تر لږه په دې باور وکوئ چې په رښتیا هم دې موخو ته د رسېدو وړتیا لرئ. کله چې رایې ډیرې شي او مدارک لږ لږ بدل شي نو هغه داستان چې ځان ته یې تعریفوئ هغه هم په بدلېدو پیل وکړي. البته د دې برعکس هم کېدای شي. هر ځل چې یو ناسم او بد عادت انتخابوئ نو تاسې یو نوی هویت ته رایه ورکوئ. خبر دا دی چې اړتیا نشته چې تاسې بې د تېروتنو او بې عیبه واوسئ. په هر ډول ټاکنو کې دواړو لورو ته رایه ورکول کېږي. اړتیا نشته چې ټولې رایې ستاسې په ګټه وي، بلکې اکثریت رایې کافي دي. اړینه نه ده چې څو رایې هم د بدو یا بې حاصلو کړنو په ګټه کارول شوي دي. ستاسې نهایي هدف یوازې دا دی چې په دې ټاکنو کې اکثره رایې ستاسو په ګټه وي. نوی هویت نوې شواهدو او مدارکو ته اړتیا لري. که تل هماغه مخکینۍ رایه ورکړې نو تل به هماغه مخکینۍ نتیجه ترلاسه کړې. که څه بدل نه کړې په راتلونکي کې هم څه پخپله نه بدلیږي. دا ساده بهیر دوه پړاوونه لري. اول، تاسې پریکړه وکړئ چې غواړئ څه ډول یو شخص واوسئ. دویم، د وړو بریاوو په وسیله یې ځان ثابت کړئ. لومړی پریکړه وکړئ او غواړئ څوک واوسئ. دا مسله ټولو برخو او ټولو خلکو لپاره اړینه ده. د فرد، ټیم، ټولنې او ملت لپاره تاسې غواړئ د څه شیانو حامي واوسئ. کوم اصول او ارزښتونه ولرئ. غواړئ څوک واوسئ. دا لویې پوښتنې دي او اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې له کومه ځایه باید پیل کړي، خو په دې پوهیږي چې څه نتیجه غواړي ترلاسه یې کړي. د بیلګې په توګه ځینې خلک غواړي چې د خېټې په عضلاتو کې یې خطونه پیدا شي او شپږ تکه یې شي. لږ اندېښنه ولري یا خپل حقوق دوه برابره کړي. ستونزه نشته. له همدې ځایه پیل کړئ او له نتیجې د شا په لور حرکت وکړئ چې د خوښۍ وړ انسان ته مو تر ورسوي. له ځانه وپوښتئ څه چې زه غواړم هغو ته د رسېدو لپاره باید څه وکړم، څوک واوسم.
څوک چې خپل 18 کیلو وزن کمولی شي هغه څه ډول انسان دی؟ څوک چې 90 ژبه زده کولی شي هغه څه ډول انسان دی؟ څوک چې یوه ښه پایلامه لرلی شي هغه څه ډول انسان ده؟ د بیلګې په توګه هغه څوک چې کتاب لیکلی شي هغه څه ډول انسان دی؟ احتمالاً یو باثبات او باوري انسان دی. اوس نو د کتاب لیکلو په اړه ستاسې تمرکز د نتیجې په اساس اخیستل کیږي او په هغه انسانانو متمرکز کیږي چې باثبات او د باور وړ دي. دا بهیر تر ډیره د دې عقایدو لامل کیږي. زه د هغو ښوونکو له ډلې یم چې د خپلو زده کوونکو ملاتړ کوم. زه د هغو ډاکټرانو له ډلې یم چې د هرې ناروغۍ په مقابل کې داسې د همدردۍ او خواخوږۍ احساس ښیي چې هغه ناروغ ورته اړتیا لري. زه د هغو مدیرانو له ډلې یم چې د خپلو کارکوونکو د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې بې دریغه هلې ځلې کوم. کله چې پوه شوې غواړې څوک واوسې نو بیا د هدف وړ هویت د پیاوړي کولو لپاره مو د کوچنیو قدمونو اخیستل پیلولی شي. داسې یو ملګری لرم چې تر 45 کیلو زیات وزن یې کم کړی او د دې کار ترسره کولو لپاره یې هره ورځ له سهاره تر ماښامه یوازې له ځانه پوښتلي که زما پر ځای یو روغ او سالم ژوند لرونکی انسان وای هغه به څه کول؟ هغه له دې پوښتنې د یو لارښود په توګه کار اخیسته. که زما پر ځای یو روغ او سالم انسان وای نو سلاته به یې خوړه یا کوم بل څه. هغه په دې پوه چې که کوښښ وکړي چې د یو روغ او سالم انسان په څیر ژوند وکړي نو بالاخره په هماغه روغ او سالم انسان بدلیدی شي. البته چې دې برخه کې په حقه هم و. د هویت په اساس د عادتونو مفهوم د دې کتاب له اصلي بحث سره د انسان لومړنۍ پیژندنه ده. زموږ د عادتونو وړې کړۍ زموږ د هویت جوړونکي دي او زموږ هویت زموږ عادتونه جوړوي. د عادتونو رامنځته کېدو د بیا راګرځېدو یوه کړۍ ده، خو اړینه دا ده چې تاسې یې پرېږدئ. د دې حلقې اصلي محرک ستاسې ارزښتونه، اصول او هویت وي، نه پایله. تمرکز تل باید په یو ځانګړي انسان بدلیدو وي، نه دا چې په یو ځانګړي نتیجې ته د رسېدو. د هویت بدلول د عادتونو له بدلون سره تړاو لري. د دې کتاب په راتلونکو برخو کې در زده کوو چې څنګه د ځان، کورنۍ، ټیم، شرکت، کارکوونکو، ملګرو او ټولو لپاره ښه عادتونه جوړ کړئ. خو اصلي پوښتنه دا ده چې آیا د خوښې وړ انسان د بدلیدو په حال کې یاست؟ لومړی څنګه؟ نه ده، بلکې څوک ده. تاسې باید په دې پوه شئ چې غواړئ څوک واوسئ. که نه پرته له دې د بدلیدو رامنځته کولو په برخه کې هلې ځلې مو د خرابې کشتۍ چلولو د هڅې په څیر ده. له همدې امله له دې برخې یې پیلوو. تاسې د خپلو باورونو د بدلولو وړتیا لرئ. هویت مو په کومه ډبره حک شوی نه دی لا تراوسه. هره شیبه تاسې انتخاب لرئ. هغه عادتونه چې نن یې ټاکئ هماغه هویت وټاکئ چې غواړئ پیاوړی یې کړئ. په دې برخه کې د دې کتاب ژور مفهوم او رښتینی ارزښت ته رسیږو. په ټوله کې عادتونه ډېر مهم دي ځکه چې تاسې سره ستاسې د خوښې وړ انسان په بدلیدو کې مرسته کوي. عادتونه هغه لارې دي چې د هغو له لارې تاسې د ځان په هکله ښو پایلو او ښو عقایدو ته رسېدلی شئ. په 1898 زېږدیز کال کې د ایډوارډ سوراندیک په نامه یو ارواپوه داسې یوه څېړنه ترسره کړه چې د عادتونو په هکله زموږ د پوهې او درک بنسټ ایښودونکې ده او همدارنګه زموږ د کړنو هدایت کوونکي قوانین دي. سوراندیک د حیواناتو د کړنو په هکله څېړنې ته لیوال و او خپل کار یې له پیشو پیل کړ. هغه په هره پیشو د ماما صندوق په نامه یو دستګاه کېښودله. دا صندوق د دې لپاره جوړ شوی و چې پیشو وکولی شي د دروازې له یوې لارې وتښتي او دا کار د یو ساده عمل په وسیله لکه په یو سیم کې د جوړ شوي حلقې یوې غوټۍ په فشار ورکولو او په یو برخه کې د ختلو په وسیله ترسره کړي. مثلا په یو صندوق کې یو کوچنی احرام و چې کله به په هغه احرام فشار راتلو نو د صندوق یوه برخه به دروازه اتومات خلاصېدله. کله چې به دروازه خلاصه شوه نو پیشو به منډې وهلې او د خوړو د کاسې په خوا به ورتله. اکثره پیشوګانو به غوښتل چې په صندوق کې د بندي کېدو په وخت کې ډیر ژر له هغه ځایه وتښتي. پوز به یې د صندوق په خوا او شا ووهلو، پنجه به یې د ننوتلو دروازې خوا ته خوښوله او په خوشې شویو توکو به یې ځان ټینګاوه. د څو دقیقو اکتشافاتو وروسته به پیشو هغه جادویي احرام کېکاږه، د صندوق دروازه به خلاصه شوه او پیشو به وتښتېدله. سوراندیک د دې څېړنې د هر یوې پیشو کړنې تر نظر لاندې نیولې. په لومړیو کې به ټولو پیشوګانو بې هدفه ډول د صندوق هرې خوا ته حرکت کاوه، خو همدا چې احرام به یې کېکاږه دروازه به خلاصېدله. نو د زده کړې بهیر یې
زده کېده. په تدریج سره هرې پیشو زده کول چې احرام کېکاږي د تېښتې انعام او خوړو ته رسېدلې له یو بل سره تړي. تر 20 یا 30 څېړنو وروسته دا کړنې خودکار او عادتي کړنو بدلې شوې او پیشو د 100 ثانیو په لړ کې تښتېدله. د بیلګې په توګه سورندیک لیکلي وو د یوې پیشو لپاره یې 12 ثانیې وخت ونیو چې دا کار ترسره کړي. 160 ثانیې، 30 ثانیې، 90 ثانیې په همدې ترتیب. د 3 لومړنیو ازموینو په لړ کې پیشو په اوسط ډول وروسته له 1.5 دقیقې وتښتېدله. بیا د 3 وروستیو ازموینو په لړ کې په اوسط ډول 6.5 ثانیو په لړ کې پیشو وتښتېدله. په تمرین سره د هرې پیشو تېروتنې کمیږي، کړنې او اعمال یې تیزیږي. بیا به پیشو د دې پر ځای چې هماغه مخکینۍ تېروتنې تکرار کړي په مستقیم ډول حل لارې پسې تللې. سورندیک د خپلو څېړنو په اساس د زده کړې بهیر داسې تعریف کړ: هغه کړنې چې د هدف وړ نتایج لامل کیږي په قوي احتمال تکراریږي او هغه چې ناسم بې خونده نتایج لري د هغو احتمال به کم وي. د هغه د کار پایله په ژوند کې د عادتونو د جوړېدو د څرنګوالي په هکله د خبرو د پیلامې ټکي وو. همدارنګه هغه په پام کې نیولو سره یو شمېر اساسي پوښتنو ته ځینې ځوابونه پیدا کولی شول، لکه عادت څه دی؟ ولې د هر انسان مغز ځان ته د عادت پیدا کولو زحمت ورکوي؟ ولې د انسان ماغزه عادت جوړوي؟ عادت هغه کړنې دي چې د ډیر تکرار له امله په خودکاره بڼه راغلي وي. د عادتونو د جوړېدو بهیر له امتحان او تېروتنې سره پیلېږي. هر کله چې په ژوند کې له یو نوي وضعیت سره مخ کېږئ، مغزه مو باید پرېکړه وکړي څنګه هغه ته ځواب ورکړم. په لومړي ځل چې له ستونزې سره مخ کېږئ، ډاډه نه یې چې څنګه باید دا ستونزه حل کړئ. په اصل کې سورندیک د پیشو په څېر نوي شیان امتحانوي چې وګورئ څه شی جواب درکوي. په دې پړاو کې د مغزونو عصبي فعالیتونه ډیر دي. په دقت سره وضعیت سنجوي او د خپل فعالیت یا کړنلارې په اړه سم او باخبره تصمیم نیسي. په اکثرو برخو کې د نویو اطلاعاتو د پیدا کولو او په هغو د پوهېدو په لټه کې یاست. په دې حالت کې مو مغز د تر ټولو ګټورې لارې په پیدا کولو مشغول یا مصروف وي. کله چې د هغې پیشو په څېر چې په تصادفي ډول احرام کېږاږي د هغې په اتفاقي ډول یوې حل لارې ته رسیږي، تاسې به اندېښمن یئ او دې ته متوجه کېږئ چې تېښته مو اراموي، ذهن مو ستړی دی ځکه کرۍ ورځ مو کار کړی دی، او په دې پوهېږئ چې ویډیویي لوبه ستاسې د ارامۍ لامل کېږي. پلټنه کوئ، بیا پلټنه کوئ او پلټنه کوئ او بیا بوم مکافات او انعام پسې. له یو انعام ناڅاپي انعام سره په مخامخ کېدو بل ځل خپله ستراتیژي بدلوئ. مغزه مو په ډېر سرعت د هغه د ترلاسه شوي انعام لپاره د ترسره شویو کړنو په ډلبندۍ پیل کوي. یوه شیبه صبر وکړه، څومره ښه احساس یې درلود، تر هغه مخکې مې څه کار کاوه. کله چې په دوامداره توګه له کومې ستونزې سره مخ شئ، نو مغزه مو د هغې ستونزو حلول پیلوي. عادتونه مو یوازې یو شمېر خودکاره حل لارې دي چې معمولا ستاسې د لارې ستونزې حلوي. د کړن پېژندنې لوی عالم جیسون هریا لیکي عادتونه یوازې زموږ په چاپېریال کې په هغو ډاډمن اوسېدو یوازینۍ لارې دي چې موږ یې ټاکلی شو. څنګه چې عادتونه رامنځته کېږي، د مغزو فعالیت کچه هم ټیټېږي. تاسې دا زده کوئ چې د خپلې بریا د وړاندوینې برخې محدودې کړئ او بل هر هغه څه چې له خپل ذهنه وباسئ. کله چې په راتلونکي کې په همدې ډول حالت کې راځئ، نو پوهېږئ چې په رښتیا هم باید کوم څه پورې باید در وګرځي. نو لازمه نه ده چې بریا له ټولو اړوندو ممکنو زاویو تحلیل کړئ. مغزه مو ناکامې تجربې کوي او بیا ذهني قانون جوړوي. که په دې توګه نو هغه ډول دا پېژندونکي کوډونه په خودکاره توګه او هر وخت چې وضعیت مناسب وي هغه وخت اجرا شي. اوس کله چې تاسې احساس کوئ چې تاسې اندېښنه لرئ، نو منډه وهلو ته مخه کوئ. همدا چې تاسې له کاره راځئ، له دروازې راننوځئ، د ویډیویي لوبو توکي را اخلئ. داسې انتخاب چې په یو وخت د ډېرو هلو ځلو ته اړتیا لري، اوس په خودکاره بڼه ترسره کېږي او په دې توګه عادت جوړ شوی دی. عادتونه د هغه څه په څېر دي چې د تجربې له لورې زده کېږي. داسې هم ویلی شو چې عادت د ژوند په برخه کې د هغو ګامونو په څېر دی چې تاسې ډېر مخکې هغه ګامونه وهلي دي څو د خپلې یوې ستونزې حل لارې ته ورسېږئ. کله چې شرایط مناسب وي، نو دا خاطره مو هېره شي چې په خودکاره توګه هماغه حل لارې عملي کړئ. دا چې د انسان مازغه د ژوند د خاطرې په یاد راولي، د دې اصلي لامل دا دی چې وکولی شي هغه لارې چارې پیدا کړي چې په راتلونکي کې
ګټورې وي او مثبت ځواب ورکوي. د عادت رامنځته کېدو ډېر ګټور وي ځکه یو او فعال ذهن مغزو ته د یوې تنګې لارې د ننوتلو په څیر دي او په هر وخت په یو څه تمرکز کولی شي. په پایله کې هم ستاسې مازغه تل ستاسو په ذهن کې ستاسې د ژوند په ضروري برخو کار کولو بوخت دي. کله چې شونې وي فعال ذهن دا خوښوي چې ټول کارونه غیر فعال یا ناخودآګاه ذهن ته وسپاري چې په خودکاره بڼه ترسره شي. کله چې عادتونه رامنځته کېږي هلته هم همداسې یو څه کېږي. عادتونه د انسان پیژندونکو برخه کموي او د ذهن ظرفیت ډېروي چې د نورو کارونو ته پاملرنه وکولی شي. د عادتونو د ټولو چار چلند سربیره اکثره خلک دا پوښتنه کوي چې عادتونه څه ګټه لري. د هغو استدلال په دې شکل دی: آیا عادتونه د ژوند ستړی کوي؟ نه غواړم ځان د ژوند په یوه تکراري او ستړی کوونکې طریقه کې ځان راګیر کړم. آیا دا ټول کارونه د ژوند خوند او تلوسه نه ختموي؟ نه، هیڅکله هم نه. دا ډول عادتونه د دې لامل کېږي چې تاسې فکر وکړئ چې د عادت د رامنځته کولو او خپلواکۍ ته د رسېدلو له ډلې یوه برخه انتخاب کړئ. په اصل کې دا دواړه د یو بل بشپړونکي دي. عادتونه د خپلواکۍ محدودونکي نه دي بلکې د خپلواکۍ حلقې دي. څوک چې ښه عادتونه نه لري اکثره هغه کسان دي چې لږ خپلواکي لري. پرته له هر ډول مالي عادتونو تاسې تل د پیسو په ګټلو بوخت یاست. پرته له هر ډول روغتیایي او سلامتیا اړوندو عادتونو تاسې احساس کوئ چې د انرژۍ له کمښت سره مخ یې. د زده کړو او ښوونې په برخه کې پرته د مطالعې د ښو عادتونو داسې احساس کوئ چې له نویو علمي پوهو او پرمختګونو شاته پاتې یاست. که تل دې ته مجبورېږئ چې تل د ډېرو کوچنیو کارونو په هکله پرېکړه وکړئ او په دې فکر وکړئ چې کله ورزش وکړئ، کله کوم څه ولیکئ او کله هم نور کارونه، نو لږ خپلواکي لرئ. یوازې د ژوند د بنسټونو او زیربناو په ساده کولو سره کولی شئ چې د آزاد فکر کولو او نوښت لپاره ځان ته زمینه برابره کړئ. همدارنګه کله مو چې عادتونه پر ځای او د ژوندانو اصلي مسایل مو ستاسې په کنټرول کې وي، نو ذهن مو دې ته آزاد دی چې په نویو مسایلو تمرکز وکړي. په دې توګه راتلونکي ستونزې حل کولی شي. که اوس عادتونه جوړ کړئ او په راتلونکي کې اکثره هغه کارونه ترسره کولی شئ چې ستاسې خوښیږي. د عادتونو د رامنځته کېدو بهیر په 4 ساده پړاوونو ویشل کېږي: نښه، لیوالتیا، ځواب او پاداش یا بدله. په دې بنسټیزو برخو یې ویشل له موږ سره دا مرسته کوي چې پوه شو عادت څه دي، څنګه کار کوي او څنګه یې پیاوړی کولی شو. عادتونو د رامنځته کېدو 4 ساده بهیرونه به په راتلونکي برخه کې تاسو ته وړاندې شي.